میدان وردګ ولایت د مرکز ښار اړوند د کوټه اشرو په سیمه کې د ولسي خلکو په شخصي لګښت او د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ د خواجه اسحاق ولی زیارت د بیا رغونې چارې د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې په یاد ولایت کې به نور داسې زیارتونه او تاریخي ځایونه هم ورغول شي. اسحاق ولی رحمه الله چې د میدان ښار مرکز شهیدانو بازار ته څیرمه دا یو زیارت ته تقریبا سلګونه کاله قدامت لري. خواجه صاحب مبارک دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له اولادی څخه ده د انقلاب په تېرېدو سره دغه زیارت او دغه تعمیر یې خراب شوی ده. نو بیا د سیمې خلکو مشرانو علما کرامو خلیفه صاحبانو له موږ څخه دا غوښتنه وکړل دا زیارت له موږ سره ثبت ده چې د امارت په هغه کې اجازه یې موږ به دا خپله جوړ کړو. بیا موږ له دې سره موافقه وکوله په دې کې موږ رالو تنها یو دا زیارت نه موږ دلته ډېرې تاریخي ابدات لرو انشاءالله دا به ټول جوړوو. افغانستان ته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې اسلام راغلی ده. دلته موږ په مختلفو ولایتو کې د صحابه کرامو زیارتونه لرو د دوی مقبرې دي شهدای صالحین داسې نور موږ لرو د یهودانو یا د نړۍ د سرسخته مشرکینو کافرانو دا هدف ده چې هغه تاریخي څه د دوی له بینه یوسي. په بندچک ولسوالۍ کې هم شته په جغتو ولسوالۍ کې هم شته جلیس کې هم شته دا ټوله څخه موږ لیدنه کړې ده. د وخت په تېرېدا سره به انشاءالله دغسې د موږ عقیدوي ویښ مسلمانان راویښېږي را بیدارېږي به او دا به احساس ورسره پیدا کېږي چې دا باید موږ ورغوو. د دې سیمې اوسیدونکي له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د داسې مقدسو او تاریخي ځایونو په بیا رغولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خواجه اسحاق ولی په نامه ده د ابوبکر صدیق صاحب اولادینه ده او دا ډېر پخوا دلته دفن شوی ده همدلته و. خو کله چې موږ دلته راغلو دا زیارت چا وران کړی و 2 بجې وې چې ما ته چا زنګ ووایه چې زیارت ته لاړ شه چې زیارت کې څوک کار کوي او څوک دي. خلکو د دې قبر کاږلاوه. زه ورته راغلم چې وروره دا تاسې مه کاږلوئ دا موږ جوړوو. موږ په شخصي پیسو باندې 3-4 نفره سره ټول شوي یو وروره پیسې سره انداز کړي دا زیارت جوړو. اطلاعات و فرهنګ رئیس ته هغو سره هم دا خبره شریکه کړه. هغو راته ویله چې په دواړو سترګو اوس رخصتي ده موږ درځو چې نن ورځ مشخص کړه او موږ له تاسو سره بسیاتي کار هم شروع کړی په خیر او هغو موږ ته اجازه وکړه. هغه ورځ زه راغلی یم چې دا قبر روان شوی ده چې 2 بجې زه ورته راغلم تنها کېناستم ما ویل چې الهي خدایه نو ته خو فضل بیخي ژړا راغله ډېره بده یو رقم د عطر خوشبويي دا د ما په دماغ باندې ولګېدله چې زه دې خوا راغلم چې د عطر شا ویلي چې هېڅ څوک هم نه و. زیاتي زه راضي شوم بس ووتلم هماسې لاړم. له اسلامي امارت نه دغسې ده چې دغو خلکو سره کومک وکړي پشتیوان شي دا زیارتونه جوړ کړو. څنګه چې مثلا دغه خدای کولي و دغلته مثلا د مقبره و د خلک سیل ته راتله دعا ته کوله دلته باغ و مخلوق و په دغه انقلاب کې بوم راوځي چې زیارت مو راوران شه موږ هم نه راتلو ډارېدو او چا نه پرېښو پوستون نه پرېښو و چې تاسې راغلي چې تاسې موږ خوشحاله یو چې څنګه تاسې طبیعت یې ماسې جوړ کړئ ماسې تصمیم په تیر کې زیامت په تیر کې. په دغه سیمه کې یو بل ورته زیارت هم شته چې په هغه باندې زیات بیرغونه رپیږي او د تیرې جګړو یادونه مو تازه کوي. په دې زیارت کې په یوه ورځ د یوې مرمۍ په واسطه 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا موټر چې دلته ودرېدل په دې کې هر رقم خلک وه د ناوې و د واده خلک پکې و د سوالي والا پکې و. مثلا موټر چې ودرېده موټر چې ودرېد سم ودرېد سوالۍ ته کته شو چې سوالي چې یې واخلي ځان ته سودا له بازار نه واخلي. بس رونال راغی په موټر حسابات وکړه ور یې واخیسته د منطقې خلک راټول شو اوبه یې واچولې خاورې یې واچولې شهیدان یې وویسته ټول سوي فقط 2 نفره ژوندي ترې وتلي دي. دا 3 کسه دي 3 کسه په یوه ورځ کې په یو مازدیګر باندې شهادت ورسېدلو. نو د موږ لره موږ به د ټولې ساحې د ولایت په کچه باندې هم ثبتوو هم به تاریخ ته سپارو او هم به لوحې ورته جوړوو. د یادونې ورته چې په تېرو 40 کلونو کې د جګړو ورته پیښې د هېواد په هره سیمه او ګوټ کې تر سترګو کیږي.